بسم الله الرحمن الرحیم. ایکسل کې زموږ نن درس چې دی فلټر دی. فلټر څه کار کوي؟ راځو مثال زه غواړم چې دغه ټکس دی دې باندې فلټر لګومه. فلټر چې دی خپله چڼ کولو ته وایي. ګورې دلته راځو لومړی نیم ته دغه آیکن راغی، په دې باندې کلیک کوو، ورته وایو سارټ A to Z. دا ماته A to Z برابر کړه. اوکې که دې ده نه ګوره A نه چې شروع ده همداسې راځه، وروسته یې که فرضاً زه راشمه دغه دلته یو چې دی دا یونس کمه، مینس مې کړ. اوس که دلته راشو دې ځای نه ورته وایم چې سارټ A to Z یې کړه. ګورئ یونس اخر ته راغی. همدارنګه ورته وایو چې رایټ کلیک کوو، Z to A سارټ Z to A کړه. Z to A شو، Z نه چې شروع وي دا به راځي. همدارنګه راځو سارټ بای کلر. که چېرته مثال فرضاً دې ته ما داسې ریډ کلر ورکړی، زه غواړم چې دا سارټ کړم د کلر په اساس باندې. راځو سارټ بای کلر وګوره، سارټ بای کلر صرف چې دی دغه کوم چې ریډ کلر دی دا بره راته راوړه، کوم چې نور بلیک کلر دی هغه لاندې راوړه. همدارنګه چې دی دا سارټ شو. بله خبره دا کوي چې فلټر بای کلر، سارټ او د فلټر ترمنځ فرق دا دی، سارټ چې دی ترتیبي او برابري لکه ردیف باندې، او فلټر چې دی هغه کم ریکارډ چې غواړې په کار دی هغه ترلاسه کوې، نو هغه به درته راوړي او نور به ختموي. اوس مثال زه وایم چې ماته د دې ریډ کلر په اساس دا فلټر که دې باندې کلیک کوو، ګوره نور ختم شو. صرف فیچر څه راوړل؟ ریډ کلر والی راوړل. کلیر فلټر فرام نیم دې باندې کلیک وکړه، بېرته به ختم شي. همدارنګه ټکس فلټر ایکول ماته فلټر که زه ورته کم نومونه، مثال کم نوم چې د فهیم برابر دی هغه راته فلټر کړه. اوکې که دې ده نه فهیم نوم یې راوړ. بیا چې دی کلیر باندې کلیک کړه ټول به راشي. بیا ورته چې ډز ناټ ایکول کم نوم چې مثال د خان مساوي نه دی هغه راکړه، خان به نه راکوي، نور نومونه به راکوي. خان پکې دی ځکه دا فلټر کلیر باندې کلیک وکړم، ګورې خان دلته چې دی خان پکې دی دغه دی. همدارنګه بیا راځئ فلټر ته ورته چې بګین وید، مثال ته کوم نوم چې په اف باندې شروع دی هغه راته راکړه، نور مه راکوه، اف والی درکړ. بیا راځئ کلیر فلټر باندې کلیک کوئ. بل ورته وایي چې ټکس فلټرز کې اینډ وید، زه ورته کوم نومونه چې په څه ختم دي، فرض مثال په ام ختم دي هغه راته شو کړه. ټول هغه نومونه چې په ام ختم دي هغه درته شو کوي، نور نه شو کوي. بیا راځئ کلیر فلټر فرام نیم باندې کلیک کوئ. اوس راځئ ورته وایي چې کنټینس کوم نومونه کې چې مثال فرضاً اچ دی هغه راته شو کړه. اوکې کې دی ده نه اچ والا شو کوي، نور چې دی نه شو کوي. کلیر فلټر باندې کلیک کوئ. بیا راځئ ورته چې ډز ناټ کنټین کوم نومونو کې چې ام نشته دی هغه راته شو کړه. ګوره ام چې پکې نشته هغه یې شو کړل. که کلیر فلټر باندې کلیک کړو ټول شو کوي. ورپسې راځو بل چې دی دې ځای نه سرچ دی. سرچ څه کار کوي؟ مثال تا سره په زرګونه ریکارډ دی، فرضاً طور ته چې ماته فهیم پکې صرف وښیه نور مه ښیه. دې ځای نه چې دی سلیکټ کړه، اوکې کړه، فهیم درته ښیي. بیا کلیر باندې کلیک کړه ټول به شو کوي. یا داسې هم کولی شي چې د سلیکټ آل نه ټک مارک لرګې ته وایي علي راته شو کړه، فهیم راته شو کړه، جان راته شو کړه. دا درې واړه شو کړه، ګوره درې واړه شو کړه. بیا کلیر باندې کلیک کړه، کلیر شو. بله خبره ده پوسټ چې دا هم ټکس دی، فرضاً ته چې ماته یوازې ډاکټران شو کړه، ډاکټر باندې کلیک وکړه یوازې ډاکټران شو. ته چې نه یوازې انجینران شو کړه، انجینران درته شو کړي. ته چې یوازې راته څه شو کړه، ټیچران شو کړه، ټیچر به درته شو کړي. نور ټک لرې کوئ او کوئ نه ټول راته شو. کلیر فلټر راځو سیلري ته. سیلري چې دی دې کې لږ فرق شته دی. اوس دا عدد دی سارټ لارجسټ ټو سمالسټ باندې کلیک وکړئ. ګوره سمالسټ نه شروع کړه لارجسټ ته. همدارنګه سارټ لارجسټ ټو سمالسټ غټه سیلري دی اول راکړي، کوچ نه دی وروسته یې راکړي. همدارنګه بیا ورته وایي چې سارټ بای کلر، فرضاً دلته چې زه کلر ورکوم، دا کلر مې ورکړ، زه ورته دا ورته فلټر کړه خو بای کلر سارټ دی کړه. ګوره ریډ کلر به اول راوړي اگر که دا سیلري کم هم ده خو دی اول راوړي، ځکه موږ ورته کلر په اساس ویلي. بل دی فلټر بای کلر، زه ورته یم چې یوازې دا ریډ کلر والا راکړه، نور مه راکوه. کلیر فلټر. همدارنګه بیا راځي ورته چې نمبرز فلټر ایکول، مثال زه ورته یم کومه سیلري چې د فرضاً د 50,000 برابره ده هغه راته شو کړه، نورې به نه شوی کوي. کلیر فلټر دا هماغه د ټکس عیناً د ټکس غوندې دی. ګورې ډز ناټ ایکول کومه سیلري چې فرض مثال د 50,000 برابره نه ده هغه راکوي، 50,000 به نه راکوي، نور به راکوي. ګورې دې کې 6,000 4,000 ترمنځ یې 50,000 نشته. کلیر فلټر. بیا راځي ورته وایي چې داسې کار وکړه چې ګریټر دین د 50,000 نه چې کوم بره سیلري د جګه ده هغه راته راکړه، نور مه راکوه. ګورئ د 50 نه ښکته پکې نشته.
کلیر فلټر. بیا راځي ورته چې څه وکړه ګریټر دین آر اکول ټو 50,000 او یا د 50,000 نه پورته سیلري راکړه، یعنې 50,000 هم پکې شو کا اوکې که دې ځای نه 50,000 هم پکې شو کا او د 50 نه پورته کلیر فلټر کلیک کوئ. بیا راځي دې ځای نه فلټر ته لیس دین د 50 نه چې د کوچنی سیلري راته شو که 50,000 نه ګوره وړه سیلري ټوله شو کوي او 50 نه چې دی بره نه شو کوي کلیر فلټر. بیا راځي ورته چې داسې کار وکړه لیس دین آر اکول ټو 50,000 او یا د 50,000 نه ښکته راته شو کوي، یعنې 50,000 هم راته پکې شو که او لاندې چې کوم دی ګورې ټول شو کوي 50 نه ښکته او 15 شو کوي. بیا راځي ورته په دې کې بټوین په منځ کې مثال ورته د 3,000 نه واخله تر څو پورې فرض مثال تر 6,000 پورې سیلري راته شو که نوره مو شو کوه 3 6 4 او 15. بیا کلیر فلټر باندې کلیک کوئ. په دې باندې هم پوه شوئ. بل راځو دې ځای نه چې دی 10 ټاپ هغه 10 جګ راته شو که زه ورته وایم 10 جګ نه 3 راته شو که په دې ټولې ګوره تر ټولو جګ چې دی 3 راته فلټر کړه. بیا ورته چې نه داسې کار وکړه اباف ایوریج جګه فیصدي راته شو که یا دې ځای نه راځي ورته چې نه بیلو ایوریج ټیټه ایوریج راته شو که کلیر فلټر باندې کلیک کوئ ټول به شو کوي. دې ځای نه ګوره ټول عددونه سلیکټ دي چې نه دا او دا راته شو که نور مو شو کوه اوکې که دې ځای نه دا به نه شو کوي. همدارنګه که دا ټول چې دی سلیکټ کړي اوکې که دې ځای نه ټول به شو کوي. بیا راځو بل چې دی فلټر دی زه ورته داسې وایم چې مثال فرضاً دې ځای نه راځو زه دغه نومونه فلټر کومه نومونه چې دی فلټر کومه فلټر ته راځو ګورئ دلته ما سیلري سلیکټ کړه دې ځای نه زه ورته وایم چې 60 که لارجست سمالست ټو لارجست ګوره زرو نه شروع ده فرضاً دلته ورکوم دې کې یو صفر اضافه کوم دا 60,000 اوس زه وایم چې دا دې دوباره څنګه شي ری اپلای دي شي نو دې ځای نه راځئ ری اپلای باندې چې کلیک کړئ 60,000 باید لاندې لاړه شي ری اپلای باندې کلیک ګوره 60,000 سیلري لاندې راغله دا اضافه شوه که چېرته راشو کلیر باندې کلیک وکړو فلټر به دې ځای نه کلیر شي او که چېرته که دلته راشو مثال فرضاً زه غواړم چې دې ځای نه دا د فلټر راوړم د کلر په اساس زه وایم چې دا فلټر کلیر کړه دې ځای نه کولی شي چې دا کلیر کړو ګورئ کلیر فلټر یا دې باندې کلیک کوو دلته دا کلیر آپشن چې دی دې نه هم کولی شو چې دا مونږ څنګه کړو کلیر کړو. دا زمونږ د نن ورځې درس و د فلټر په اړه چې تاسې